په خیر راغلی ستړي مه شئ خوشحاله یم چې زه بیا ستاسو په خدمت کې یم درنو لیدونکو په دې هیله چې تاسو به خوشحاله یاست روغ جوړ به یاست او خپله خپرونه به ګورئ ښاغلو هغلو دواړو ته وایم موږ نن د یوې ګواښل شوې یا د غږ وهلې مېرمنې یا جنۍ لږ په ځانګړي ډول د جنۍ په خبره باندې در سره خبرې کوو تاسو کولی شئ په همدغه اړوند باندې هغه څه چې تاسو په خپله سیمه کې لیدلي په خپلو خلکو کې مې لیدلي هغه له موږ سره ګډ کړئ شریک کړئ او څرنګه کیدای شي چې موږ د ګواښل شوې یا غږ وهلې مېرمنې ژوند خوندي کړو زموږ په پښتني ارزښتونو کې دغه ژوند خوندي و خوندي نه و داسې خپلسري وه لکه دا اوس چې کومه خپلسري په دغه سیمه کې روانه ده او که څنګه و دا په پښتني ارزښتونو کې هم یو غوره ارزښت ده په دې اړوند باندې که تاسو څه معلومات لرئ موږ ته وویلی شئ او موږ چې څه ویل لرو هغه به موږ له تاسو سره شریک کړو درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو دغه یوه ټولنه په ډا کې وینئ په ډاګونو کې وینئ په کلو کې وینئ خورا ورا یې وینئ یوازې یې وینئ دا په دې معنا نه ده چې تاسو ورته وګورئ چې دا ټولنه لکه څرنګه چې په ډاګونو کې خورا ورا ده یا په سیمه کې خورا ورا ده یا چېرته په ګودر باندې پخوا زمانو کې به ګودرونه اوس هم په ښاري ټولنه کې خو نشته ولې په کلي کې اوس هم ګودرونه شته د پښتنو ګودرونه شته د پښتنو سره د ګاونډیانو ګودرونه شته نو دا که تاسو داسې وګورئ کیدای شي ډېر خلک داسې وګوري چې دغه ټولنه څرنګه داسې خورا ورا ده او داسې لکه بې دیواله او بې بندیز او بې خورا ورا ټولنه ده دوی ښایي ځینې خلک داسې خیال وکړي چې دا داسې بې څښتنه ټولنه ده نه دا خورا ورا ټولنه په خپل ځان کې ارزښتونه لري دا خورا ورا ټولنه په خپل ځان کې بندیزونه لري لکه تېرو خپرونو کې چې ما ویلي دي په پښتني ټولنو کې خپلواکي د هر چا خوندي وه خپلسرۍ ته پکې ځای نه و نو که چېرته تاسو خواره واره ولسونه وګورئ خواره واره خلک وګورئ په پوله پټي کې وګورئ مېرمنې وګورئ نجونې وګورئ ځوانان وګورئ یا نور څه د خلکو شتمني وګورئ نو تاسو ته به داسې ښکاره شي لکه په ډاک پراته ولې نه دا په ډاک پراته نه وو او نه دي دا ټولنه هره ټولنه په خپل ځای کې بندیزونه لري او ارزښتونه لري دا په نوره نړۍ کې هم داسې مثال یوه بېلګه زه تاسو ته راوړم نو زموږ ټولنه چې څومره چې خورا ورا ده همدومره خوندي وه لکه ما تاسو ته وویلې چې موږ به نن د ګواښل شوې جنۍ یا د غږ وهلې جنۍ په اړوند باندې در سره خبرې کوو نو دا زموږ ټولنه کې دا خپل ارزښتونه لکه تېره خپرونو کې ما تاسو ته ویلي دي په ځینو ټولنو کې په باندنۍ نړۍ کې که تاسو وګورئ هلته د خلکو ترمنځ ډېره زیاته خپلواکي ده ډېره خپلواکي ده ولې هلته بیا د خلکو ترمنځ دومره بندیزونه دي چې څوک سترګې چاته غلطې نشي اړولی ناوله سترګې نشي اړولی ناوله اشاره نشي کولی دا څرنګه ټولنه ده چې دا ټولنه په خپلو ارزښتونو کې داسې خوندي ده په دې اړه به سره خبره کوو ګورئ یوه اړیکه جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام څوک د کوم ځای نه نجب الدین یم د بلوزۍ نومیږم ښه مهرباني کوئ نن موږ په دې باندې خبرې کوو د ګواښل شوې جنۍ او یا د غږ وهلې جنۍ په اړوند باندې که تاسو څه ویل موږ ته لرئ نو تاسو یې وکړئ او که موږ نه څه اورئ مهرباني ما حاجي صاحب زه خپله یو عرض لرم ښه مهرباني کوئ موږ یو ځای مځکه په افغانستان کې مځکه یوه دعوایي کړې ده ښه د پلارو د نیکه راته پاته ده نو دا سړی وایي چې ما دا صحیح نیکه ته په ځوانۍ کې ورکړې ته یې ته نه در کوم لکه ستاسو د هغو ترمنځ څه ورورم ده ترم ده پسم ده خپل خپلوانم ده کوم نه دی په طایفه ملا نه دی بس یوه زموږ د نیکه ته ځواني کړې ده اوس زموږ نیکه هم وفات شوی دی او پلار مسکین هم وفات شوی دی اوس همدغه موږ ته یتیمان ته پات یو ځای یې د اکا زوی دی ښه نو دا
صحیح اوس دا وایي چې تاسو ته نه درکوم که نیکه ته مې درکړی و تاسو ته نه درکوم دی وايي معنا سړي که سره میزباني کړې وله ورکړې وم ته یې نه درکوم چې دا ارزونه کولی چې معنا موږ حق کېږي که نه کېږي بلکل ستاسو حق ده هغه که څه نوره خبره لري هغه بېله خبر ده هغه دې کېدای شي نوره خبره لري هغه دې ووایي ولې نه ستاسو نیکه ته چې ورکړې ده دا داسې شمېرل کېږي لکه تاسو دغه جایداد که هر چا مې ستاسو نیکه پیدا کړی تاسو ته د خپل نیکه جایداد پاتې ده او داسې بخلي څیزونه په اسلام کې هم بېرته نه اخیستل کېږي مننه ژوندي اوسېږئ بس کور دې ودان الله دې ونازو السلام ژوندي اوسئ په مخه مخه درنو لیدونکو دغه چې موږ د بیلبرې په اړوند پورې نه وه خو بیا هم زه غواړم چې زموږ د خلکو په ستونزو باندې څومره چې زموږ وس کېږي هغومره تاسو ته زر ورسېږو او موږ تاسو ته هغه خبره په لنډ ډول باندې وکړو درنو لیدونکو لکه دغه لیدونکي داسې یوه خبره وکړه چې زموږ نیکونو ته چا ځمکه ورکړې وه هغه سړی اوس غواړي چې موږ ته یې رانه کړي یا له موږ نه بېرته واخلي نو یو څه ورکړی شی داسې ډېر څه خلکو ورکړي دي پخوا ځمکې ډېرې د خلکو وګړي کم وو نو خلکو نه به ځمکې زیاته شوې بیا همداسې خلکو ته ورکړي دي په مشرتوب کې خلکو ته ورکړي دي په ګاونډیتوب کې خلکو ته ورکړي دي د کار کروندې دپاره یې ورکړي خو د کار کروندې دپاره یې داسې ورکړي چې هغه لکه ځمکه وکړه کښت ته واخلو هغه ځمکه چې ده هغه د هغه سړي ده خو خبره دا وه چې همداسې ځمکې ورکړي دي لکه دوی نیکه ته چې کېدای شي چې ورکړي نو که چېرته یې ورکړي او په دې باندې دوی خوړلي د دوی نیکونو د دوی پلرونو نو دا د هغو خلکو حق ګڼل کېږي او ورکړل شوی شی بخشش شی بېرته اخیستل دا خپله خواري غواړي دا داسې نه ده چې یو چا ته به یو شی څوک ورکړي او سبا به بیا پسې ورشي ورته به وایي چې دا ما ته راکړه درنو لیدونکو بیا هم راځو دې خبرې ته د ګواښل شوې یا هغه ګوهلې مېرمنې جنۍ خوندیتوب ته راځو بیا هم ګورو اړیکه جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ خیر ډېر ښه نصیب صاحب السلام علیکم زه جمیع ګل خبرې کوم له کویت څخه ډېر ښه هر کله حاجي صاحب میاګله نن موږ د غږولو یا چې دا ګواښل شوې جنۍ په اړوند په هغه په خوندیتوب باندې خبرې کوو زموږ د پښتني ارزښتونو کې دا شی خوندي وو داسې نجونې خوندي وې تاسو په دې اړوند که څه ویل غواړئ موږ ستاسو په خدمت کې یو تر دا ږیره د قربان سمه هغه خو مخته پښتانه وو او هغسې نجونې وې په حیا کې هغه ښځې وې هغه یې کلدار وو هغه یې ځوند وو د تا غوندې یو سړی سپین ږیري سړی به چې په کلي کې وو دا ټوله ښځو حیا ترې کوله شر یې ترې کاوه د تا غوندې سپین ږیري سړی وو چې د سودا باران ده چې د سودا خواته به ولاړ وو مجال نه وو چې د ګرد کلي ښځه ورته راغلې وایي حیا ورکه شوه هلکان دي که نجونې دي جامې بدلې شوې جامې نرۍ کړې دې ته پته لغلې وایي چې کورنۍ یې ډېر ښکاري پرې ډېر ښکاري داسې جامې یې وکړې په دې کې به حلاله کومه شي په دې کې به عزت کومه شي هغه صحیح شوه خو لکه زموږ په پښتني ارزښتونو کې دا خلک خوندي وو په دې اړوند که تاسو څه ویل لرئ مهرباني کوئ تر مهرباني د قربان سم اول خو انسان سره یو وخت سره خو باید چې دغه چې د هر انسان سره که ښځه وي که نر وي چې د ځای ښه اخلاق ولري په یو په بل باندې زړه سره خوږوي بلکل خواخوږي ولري یو بل بلکل ژوندي اوسئ نور الله د خوشحاله کړي بل وخت به بیا مې انشاءالله تلیفون سره وکړو بیا به مې انشاءالله به د هغه کې ورو د راګیرې د قربان صاحب د تا مجلس ما ته ډېر زیات خوند راکوي ژوندي اوسېږئ موږ دغه جرګه خپرونه ستاسو ارزښت ده موږ ستاسو په خدمت کې یو پښتو ټلویزیون جرګه خپرونه خپل وګڼئ او په دې هیله چې تاسو څه ترېنه واورئ او تاسو ورته ووایئ ډېره مننه په مخه مخه حاجي صاحب وعلیکم السلام په مخه مخه ژوندي اوسېږي ډېر ښه درنو لیدونکو موږ یوازې دا نه وایو چې موږ تاسو ته څه ووایو هغه موږ په دې باندې یوازې په خپل خدمت باندې ویاړ کوو چې موږ ستاسو دپاره کینو او ستاسو دپاره خدمت کوو ستاسو دپاره
دا خپل ژوند دا خپل کوم ځواک چې د هغه ستاسو په خدمت کې موږ غواړو چې ولګوو نو په دې هیله خو تاسو به هر یو دغه پړه لرئ دا مسؤلیت لرئ چې د خپلو خلکو د خوندیتوب د خپلو خلکو د پوهاوي لپاره خپل هلې ځلې وکړئ او بله په منځنۍ نړۍ کې زما درنو لیدونکو ته دا وینا ده دا زما د هغوی نه دا هیله ده چې دوی په باندنۍ نړۍ کې لکه موږ هم دا باندنۍ نړۍ تر یوه ځایه پورې لیدلې ده دوی چې په باندنۍ نړۍ کې څه ویني هغه څه چې زموږ ټولنه جوړولی شي روغولی شي لکه مخکې ما ویلي دي هغه د بوټي نه رانیولې د ژوند تر نورو چارو پورې تاسو هڅه وکړئ د هغه ځای نه څه واخلئ او خپله ټولنه پرې جوړه کړئ په دې هیله باندې ژوندي اوسېږئ بیا هم ځو اړیکې ته جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ السلام علیکم عزیز. وعلیکم سلام څوک د کوم ځای نه مهرباني سردار یم فاریاب یم تباسي ولی ډېر ښه سردار خان هر کله نن موږ د ګواښل شوې جنۍ یا د غږویلې جنۍ په خوندیتوب باندې خبرې کوو نو تاسو که څه ویل لرئ مهرباني کوئ ما ویل دا بس دا د جرګې خپرونه بس بیخي همیشه ګورم ښه خپرونه ده بیخي زه تشویقومه دا پښتو زه پوه نه شوم چې ستاسو خبرې کمه شوې چې ستاسو اړیکه ورته شوه کولی ستاسو اواز نه اورېدل کېږي مهرباني خبرې کوئ تاسو اواز نه اورېدل کېږي البته مرغه ستاسو اواز هم اړیکه م وڅه شوه نو اوس خبره مو دا کوله چې لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې دغه ټولنه چې په ډاګ کې خوره وره د پولې پټي په سر باندې ټولنه خوره وره وي دا داسې په ډاګ نه ده پرته دا خوندي ټولنه وي دا خوندي ټولنه وه او دا خوندي وه تر اوسه پورې خوندي ده په پښتني ارزښتونو کې خوندي شوې ده هلته نه چا خوندي کړې ده نه د دوی خپل ارزښتونو برکت و چې دا ټولنه خوندي وه نن هم کولی شو خپل ارزښتونه را ژوندي کړو بیا هم ګورو اړیکه جرګې خپرونې ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ خیر په خیر مولوي صاحب خیر په خیر ژوندي اوسېږئ خوشحال ټي اواز هم ټیټ کوئ مهرباني کوئ څوک د کوم ځای نه د باغوان نه غږېږم مدیر رسول الله یم هر کله مهرباني نن موږ د ګواښل شوې جنۍ یا د غږ ویلې جنۍ په اړه خبرې کوو که تاسو څه ویل لرئ مهرباني بله ما مې نه اورېدې تاسو غږ کاکا موږ په دې بېلبره باندې در سره خبرې کوو چې غږ ویلې جنۍ یا ګواښل شوې جنۍ د هغه ژوند خوندي کول تاسو په سیمه کې څه دود ده په همدې باندې که څه خبرې کول غواړې مهرباني وکړه مولوي صاحب د چا چې زه ورته نه پوښتنه دا وکړم چې مونږ دوه ورونه شخصي ورو یو ور مریضي لرو دا زموږ یو ورور پکې شهید شوی دی نو زموږ یو مریضي ورور وایي چې دا برخه ده حقوقو دا شیان ما راکړه نو زه پر دې باندې کې ورته وایم لکه تاسو په برخه باندې سره وایي چې یو برخه ما ته راکړه دغه برخه ما ته راکړه وهغه وایي چې ځکه چې ته ښځه ولې وایي زه ښځه نه لرم باید دغه برخه ټوله که ځمکه ده او که جایداد ده که پیسه نو دغه پاک زما برنامه کې تر څو ما ولان ته ښځه کړي نو زه خپله په یونان کې زندګي کې زه وایم چې ورور راسه نو دا یې نه راځي دا وایي چې هلته ورکړه زما د ښځه او دا زما برنامه کې دا داسې ده داسې ده زموږ په دې باندې جنجال اچولی وبخه زما خبره واوره دا د ټي اواز